السلام علیکم ګرانو ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې مو په تن وي. نن غواړم تاسو ته یوه داسې طریقه در وښیم چې څنګه وکولی شئ چې په ترمکس باندې د افغانستان فیسبوک او اکاونټونه استخراج کړئ. نو هیله ده چې د ویډیو تر آخره پورې زموږ سره واوسئ او زما چینل سبسکرایب کړئ که ویډیو مو خوښه شوله. نو راځئ چې په ویډیو باندې شروع وکړو. دلته به د هر څه نه مخکې ترمکس ته راننوځئ. ما تاسو دوستانو دلته وینئ ما مخکې هم یوه د استخراج هغه کړې ده، کوډونه مې وهلي دلته یاد نه او خراب آیډي یې استخراج کړې ده. نو زه غواړم بېرته دا ایساره شي. ایساره به تاسو ته هغه وکړم، طریقه یې در وښیم. نو د تاسو ترمکس باید د هر څه نه مخکې باید فعال وي. نو زه تاسو ته دلته د استخراج طریقه در ښیم. دلته یو لینک دی، دا لینک به زه تاسو ته په ډسکریپشن کې کېږدم. تاسو به لومړی په ترمکس کې ووایه دا لینک، تاسو به یې ډسکریپشن نه راکاپي کړئ او ترمکس کې به یې پیسټ کړئ. نو کله چې پیسټ کړه نو دلته به تاسو ته یو ګروپ راخلاص شي. کله چې ګروپ راخلاص شي په دې کې به تاسو جوین شئ. چې جوین شوئ هلته تاسو ته داسې صفحه راخلاصېږي. دلته به یو باندې کلیک وکړئ. چې په یو باندې کلیک وکړئ هلته تاسو ته 4 رقمه کودونه راځي. په 4 رقمه کودونو کې یو کود تاسو باید انتخاب کړئ او یوه بله خبر چې دغو نفر دغه تاسو ته دا راخلاصېږي دې ته باید تاسو ریکویسټ وکړئ. دلته به زه تاسو ته کود ووهم 9-3-اوه دا کود به تاسو ووهئ. وروسته د هغې به 30 کود ووهئ. 30 کله هم چې کود یې ننه کړه نو دلته به بیا په یو باندې کلیک وکړئ. نو دلته که تاسو غواړئ د پاکستان اکاونټونه هک کړئ 3 ووایئ. نو که تاسو غواړئ چې د افغانستان کې اکاونټونه هک کړئ نو 1 ووایئ. او که غواړئ چې دواړه کړئ 2 ووهئ. نو زه غواړم په افغانستان کې اکاونټونه استخراج کړم 1 ووهم. نو تاسو ته بیا دا راځي. نو تاسو په دې ځل دې ته یو مسیج ولېږئ. دا دی دوست ملګرو، دلته زما اکاونټونه د استخراج په حالت کې دي. دغه 0 د په سره خط باندې چې لیکلي دا عدد باید پورته لاړ شي. زما انټرنټ دلته ضعیفه دی، لږ په سختۍ سره استخراج کېږي. لږ به ورته منتظر شئ. او کوم اکاونټونه چې په شنه رنګ راووتله هغه استخراج شوي دي، یعنې کار کوي. او کوم چې په سره راووتل هغه کار نه کوي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زما چینل سبسکرایب کړه. نو دا طریقه 100% کې کار کوي. نو